دوستانو خدای دې وکړي چې ډېر وروغ به یې. په دې ویډیو کې به زه د $50 څخه شروع کوو. د یو ملګري لوز ریکاوري ده تر فکر کوم $10 که $100 پورې. ښه، دلته موږ یو سټیپل مارکیټ انتخابوو چې زه دلته ټریډ کې واخلم. 5 ثانیې کنفرمیشن لرو. دلته مونږ کنفرمیشن فکر نه کوم چې موږ لرو. نه، ښه، بل پیر انتخابوم. دلته USD میکسن کې موږ کنفرمیشن که لرل، دې ځای کې به موږ ټرېډ اخلو. دلته مونږ 5 ثانیې ته زه چارټ شفټ کوم. مارکیټ سټیبل مارکیټ نه پیدا کېږي چې زه ټرېډ واخلم. دلته ما ډاون طرف ته ټرېډ واخیستل. ریسکي زیات ده، ریسکي ټرېډ ده. خیر، موږ ډاون طرف ته واخیستل. تاسو کتلی سئ دا به انشاءالله ډاون ته کلوز کېږي. په 5 ثانیې کې موږ کنفرمیشن لرو، زیات نه کم. مخکینی چارټ کې تاسو کتلی سئ سره کنډلس سره پاور زیات ده. ښه، زموږ انټري لږ خراب ځای هم ده. خیر، دا ټرېډ زموږ وین شو. دا ټرېډ زموږ وین شو. لومړنی ټرېډ زموږ وین شو. صبر کوو، بل سټیبل مارکیټ انتخابوو. په مخکیني پیر کې مو ته بل انټري نشئ راکولی. دلته انګالفینګ لرو، ریجکټ شاید وخوري، نه کېږي. دلته هم همداسې ګولډ کې ګولډ نه، دا نه کېږي. امریکن ایکسپریس کې نه لرو. په مکډونالډز دلته تاسو کتلی سئ موږ شي لرو. زه 5 ثانیې کې چارټ شفټ کوم تر څو موږ ته بهتره معلومه سي چېرته انټري واخلو. که چېرته دا کنډل شین کلوز سو، موږ به ډاون طرف ته ټرېډ اخلو په ویکس باندې. که چېرته البته شین کلوز سو، که چېرته سور کلوز سو، صبر به کوو ورته. که انټري راکړله ټرېډ اخلو، که نه ټرېډ نه اخلو. سټیبل مارکیټ نه پیدا کېږي چې موږ ټرېډ واخلو پکې. فیسبوک کې انسي کې دلته موږ کوم کنفرمیشن لرو. صبر کوو. 5 ثانیې ته ما چارټ شفټ کو. زه اپ طرف ته ټرېډ اخلم. دا به اپ طرف ته ځي انشاءالله. انټري لیک بې ځایه ده. دلته بل ټرېډ اخلم ځکه دا کنفرم ټرېډ ده د ویک سره. ده که زموږ مخکینی ټرېډ لوز سي، دغه اخرنی ټرېډ به زموږ وین کېږي. ممکن زموږ لومړنی ټرېډ هم وین سي، خو زموږ دغه اخرنی ټرېډ ښه انټري ده. خو دغه منځنۍ کوم انټري چې مې اخیستې ده، اول کوم ټرېډ اخیستی ده، دا ریسکي ده. مارکیټ شاید تر یو ځای ونه رسېږي. که چېرته پاور کنډلس راسي په 15 دقیقې کې، بیا امکان زیات شته چې هلته لاړ سي او زموږ هغه اولنی ټرېډ هم وین سي.
زما انټرنټ سم کار نه کوي، وای فای مشکل ده. دا اوس لوز زه کوي زموږ انټرنټ خراب ده. زموږ ما مخکې وویل زموږ یو ټریډ په لوس سوی، زموږ یو ټریډ لوس سوی ده او یو مو وین سوی ده. لکه څنګه چې ما ویل اولنی ټریډ زموږ خراب ځایولو او هغه هم لوس شو. زه یو سم مارکیټ انتخابوم، سټیبل مارکیټ هېڅ نه پیدا کېږي. کوشش به کوو چې داسې انټري واخلو چې لوز نه شي او وین شي، ځکه موږ لوز ریکوري کوو. که لوز ریکوري لوز شي بیا ښه کار نه ده. دلته زه یو ډاون طرف ته ټیر اخلم، ډاون طرف ته ټیر اخلم، 5 ثانیې کې که موږ ته تاییدیه راکړل بل هم اخلم. او زما انټري ډېره خرابه شوه، 2 انټري مې واخیستله، که فعاله شوله ډېر خراب ځای به وي، خو نه ده فعاله شوې. ښه دې ټریډ ته صبر کوو، دا به انشاءالله وین کېږي. که چېرته موږ ته تر دې کومه انټري چې موږ اخیستې که تر دې پورته مارکیټ راغی په دې ثانیو کې موږ به بل ټریډ هم اخلو. ښه نه سو، موږ تاییدیه موږ ته نه کړله را، دا ټریډ به انشاءالله وین کېږي. دا به موږ 95% یا به 95% شور شاټ وي زما له نظره. ستاسو نظر فرق کوي، زموږ له نظره 95% شور شاټ ده، که څومره پورته سي. که څنګه چې ما وویل شور شاټ ده او دا به شور شاټ وي. انټرنټ ډېر ضعیفه ده، وای فای کار نه کوي نن زموږ. ما وویل چې دا به وین وي او دا وین ده، تاسو کتلی سئ وین ده. ښه بل پیر کم دې پیر کې نه، دې پیر کې یو بل ټیر اخلو. نه انټري نه راکوي، که چېرې دا کنډل کلوز سي دې کنډل نه بعد به مونږ تصمیم نیسو. دا کنډل باید غټ سور کنډل باندې کلوز سوی چې موږ ته یې ښه انټري راکړې وله، شاید دا سور کنډل شي. نه دلته یو رینجینګ حالت ده، مارکیټ ممکن پورته لاړ شي، ځکه دغه ښکتنۍ کوم لیکویډیټي چې ده دا یې اخیستې ده پورته پاته ده. نو ګورو به څه کېږي. په 1 دقیقه کې څه شی لرو مونږ. ښه زه ډاون طرف ته ټریډ اخلم، ډاون طرف ته ټریډ اخلم او دلیل یې چاته نه وایم، فقط هغه پوهېږي څوک چې موږ په مونیټرشپ کې دی هغه پوهېږي چې دا ټریډ ما ولې واخیستل، هغه پوهېږي چې په کوم دلیل دا ټریډ ما واخیستل او ولې دا وین سو، او دا به وین کېږي اوس انشاءالله. کار څومره پورته لاړ شي وین کېږي به. ډاون طرف ته به بوم ښکته راځي. باید سور کلوز شي، که زما په زړه کېږي باید سور کلوز شي، او که خپله کلوز کېږي نور زموږ انټري به ښکته وي، او که زما په زړه کلوز کېږي نو تاسو کتل سور کلوز شو. مقصد دلته ګپ ډاون راغی، ګپ ډاون تر هغه کنډل ښکته راغی، نو دا معنا کوي چې دا سور کلوز شو، زموږ ټریډ وین شو، موږ کار نه ورسره لرو. بل ټریډ به چېرته اخلو، بل ټریډ به یو بل پیر انتخابوو. ښه دا زموږ یو ټریډ لوز شو، هغه دا نور دا فقط تاسو ته وښیم چې دغه ټریډونه زما نه دي، دا 5 ثانیې کې څه اخیستل سوي دي، دا د یو بل دی چې دا اکاونټ کې یې لوز کړی ده، بیا یې $40 جمع کړي دي ورته. دغه ټریډ دا ټریډ 1 2 3 4 5 ټریډ ما اخیستي دي، په هغو کې 4 وین سوي دي، یو لوز سوی دی. نو یو بل ټریډ به مونږ له کنفرمیشن او تاییدي سره اخلو چې دا لوز ورته ریکاوري کړو. دلته به اپ موږ ته انټري نه کړې ده، نه ډاون طرف دا یا ممکن
دا کنډل سور کلوز کېږي، امکان لري خو د پورته تللی یم امکان هم شته 50-50 ده. خیر موږ صبر کوو ورته، سور شاید کلوز سي، داسې برېښي. مارکیټ ډېر په نوسانات زیات دي، پکې تاسو کتلی شئ ښکته پورته زیات تیز کېږي. نو دلته مونږ ټریډینګ نه اخلو، که څه هم دا ریل مارکیټ ده. USD BRT کې په انګالفینګ باندې ښه ټریډ اخیستل سوی ده، خو لمونه مس سوی ده. انګالفینګ باندې په موږ ویک باندې ټیر اخیستل، خو دا ټیر زموږ نه مس سوی ده. زه بل پیر انتخابوم. سیلور کې سته دلته ډاون حالت، ممکن ډاون حالت څه کوي، خو سور کنډل ده. نور کلیک پورته سو بل ټریډ به واخلم، پورته نسو، که پورته سو بل ټریډ اخلم. خیر لمونه مس سو، ده یو ټریډ مې اخیستی مس نه ده، دا نو سور کنډل. په دې داسې کنډل باندې زه 95% شور شاټ وهم، یعنې 95% مطمئن یم چې دا به ډاون ته راځي. او د دې دلیل به تاسو ته چې لنډ ووایم، ډېر اسانه 2 سره هغه پرایس اکشن او د سمارټ مني کنسپټ، دا پیچیده تاسو څه کوئ، اسانه به تاسو ته وایم. صبر دا ډېر لوس ډېر ښه. دا وین سو 2 شنه 2 سره، دا یو شین پرېږده، بیا 2 سره 2 شنه، دا 2 شنه نه وروسته بیا سور راغلی، دلته ما ډاون طرف ته اخیستی ده. 2 سره نه وروسته د 2 شنو نه وروسته 2 شنو نه وروسته چېرته دلته ډاون طرف ته راغلی ده، موږ ډاون طرف ته اخیستی ده. دلته که په ویکس باندې موږ ټیر واخو څنګه به وي، په ویکس باندې به ټیر نه کېږي. دلته ما ته معلومیږي چې ولې نه کېږي. 5 ثانیه ګراف کې چې کله زه وګورم نو له لرې معلومیږي راته چې دا ټریډ به وین کېږي که به لوس کېږي. بیا هم مارکیټ وي کله وخت سړي سره بل طرف روان وي، نو لوس کېدا امکان زیات وي. کله هم ستاسو ښه تحلیل هم پرې کړی وي، خو که مارکیټ چپ طرف ته روان وي بیا تاسو نسئ کولی. دا کنډل باید تر دې ویک څخه پورته کلوز سوی وای، بیا به یې ښه خوند کړی و. خیر اوس به م انشاءالله وین کېږي. 2 شنه یو سور، دا مخکینی چارټ کې موږ واخیستل. 5 ثانیې ګراف که موږ کې تاییدیه راکړله موږ ته، دلته دا ممکن لوس وي دا ټریډ، دا به لوس کېږي ما مخکې وویل. 5 ثانیې ګراف کې تاسو کتلی شئ ډېر ښه ریورس یې کړی ده، خو بیا هم امکان شته که چېرته سیلرس دلته راوند نمبر هم ولو، لیول هم ولو، خو ریسپکټیو نه کړو، ښکته نه راغی. دا ټیرونه زموږ دا باید وین سوی وای، چې 1 2 3 4 5 6 7 8 ټیره مو اخیستي دي په هغه کې، دا به 2 مې چې لوس کېږي 5 وین کېږي. که ښکته راغی دا نه کېږي. ښه بل پیار انتخابوم. ډاون او ډاون بل ډاون، داسې ځایونو کې ښه ټریډ اخیسته کېږي. دلته به تاسو ګورئ چې مارکیټ پورته ځان کشوي، خو پورته نسي کلی. نور انټري مې ډېرې خرابې دي زموږ، خدای دې خیر کوي. بله انټري زه م اخلمه. که چېرته زموږ نورې انټریانې کچ نه کړل، دا پورتنی باید وین سي. که چېرته کده نه سو وین، پورتنی به شور شاټ وي انشاءالله. مارکیټ ډېر نوسانات لري، ریسکي ده دا ډېر. خیر صبر کوو ورته. نو پورتنی ټیر شاید وین سي، هغه به وین مې انشاءالله. نور یو ټر زموږ بیا لوس شو، پورتنی باید وین سي، که هغه هم لوس شو بیا به بده وي ډېر. ښه هغه هم لوس شو. خیر موږ $40 نور هم لرو. دا په یوه ټیر باندې ما 2 ټیره وبایلل، البته په دې کې ما باید دا ټیر نه وای اخیستی. تاییدیه مې راکړله ځکه یو
غټ شین کنډل منځ ته راغی. دلته څنګه ده 5 ثانیې کې مارکیټ له دې ځای ته راغلی وی، دې ښکته ځای دلته مو انچ اخیستو، ډېر به ښه و. خیر دلته به مو وینځو انشاءالله. مخکینی ټریډونه مونږ په ډېر کنفرمیشن سره نه ولو، هغه مو باید لږ ښه اخیستی وای که اوس نو اوس به ډېر نږدې وو، مونږ لوز مو ریکور کړی وو. خیر کله وخت مو لوز ریکور کوو نو ریسک زیات په ځان په غاړه باندې اخلو. دا به انشاءالله وین کېږي نور نو. او دا ډرا شو، انچې لږ ښکته وای ښه به وو. خیر دلته بل ټرېډ اخلو مونږ. داسې په مخکیني کنډل باندې مارکیټ پورته نه لاړ، په دې کنډل باندې نور پورته لاړ شي. ښه ټرېډ و، دې باندې مونږ باید ډبل ټرېډ به اخیستی وو. خیر تاسو بل ټرېډ دا به وین کېږي انشاءالله. هغه ښکتنی ټرېډ مونږ ډېر ښه په تایید سره اخیستی، ډېر ښه په ویک کې مو اخیستی ده، دا به هغه به وین کېږي. او د پورتنی ټرېډ هم امکان شته، 80% امکان لري. اخرنی ټرېډ خو کنفرم تاییدي سره ده، خو پورتنی ټرېډ هم یو 80% امکان لري چې وین شي. اخري 15 ثانیې پاتې دي. 5 4 3 2 1 که دا وین شو دا هم $2.50 $2. مونږ غلطي چېرته وکړله، دغه ټرېډونه چې مونږ کوم واخیستل دا په یو ټرېډ باندې 3 دانې، په دې ځای کې مو غلطي وکړله، ځکه هلته هغه کوم لیول چې و یا کوم راوند نمبر چې و نه و پوره سوی، نه یې ورته کړی مونږ 3 ټرېډه واخیستل. ما ویل چې هغه اولنی کوم ټرېډ هغه باید وین شي، خو هغه وین نه شو. خیر مارکیټ کار ده، کله وخت زمونږ تحلیل برعکس باندې حرکت کوي، نو موږ باید مارکیټ سره زور ونه وکړو. دلته زه ډاون طرف ته ټرېډ اخلم، ځکه مونږ مخکینی کوم کنډل چې ده هغه تر لاندني لیول څخه نه ده رسېدلی او ویکس یې لري. مونږ ډاون طرف ته ټرېډ اخلو، دا به وین کېږي انشاءالله. ویک ټرېډ ده، کنډل به سور کلوز کېږي خو زموږ له انټرې به ښکته وي، نو ګورو دا ټرېډ به هم وین کېږي انشاءالله. دا هم وین شو. اوس صبر کوو، یو بل مارکیټ انتخابوو یا په همدې ځای کې ټرېډ اخلو. دلته زه اپ طرف ته ټرېډ اخلم، دا به انشاءالله وین کېږي. که چېرته دغه لیول ریسپیکټ کو نو دا به پورته ځي، او که چېرته نه کو نو ممکن ښکته راسي. دلته موږ بل ټرېډ هم واخلو، ځکه موږ پورتنۍ انټري لږ خرابه ده، نو ښکته ټرېډ به زموږ انشاءالله حتما وین کېږي. پورتنۍ انټري زموږ لږ خرابه وله، ما غوښتل چې مارکیټ له هغه ځای څخه پورته لاړ شي، خو نه لاړ. له دې ځای څخه به انشاءالله حتما ځي، او دا کوم ټرېډ موږ اخیستی ده د دوهم ټرېډ به وین کېږي، او اول ممکن لوز شي یا هم شاید ډرا شي که مارکیټ نږدې ورغی. که اول لوز شو دوم ټرېډ زموږ وین شو. مارکیټ وخت زیات ووتل، ویډیو هم درازیږي، دا به غوره وي چې زه 15 ثانیې کې زر تاسو ته ټرېډ واخلم. دا لوز $100 ریکاوري پوره شي. $100 البته موږ پوره کول، خو خیر هلته موږ لږ یو ټرېډ باندې که تاسو پام وي 3 ټرېډ موږ هلته پور کړل $10، هغه لږ مشکل جوړ کړ. دلته زه 15 ثانیو کې ټرېډ اخلم، وخت زیات شو، ویډیو هم درازه شوله. ټرېډو کوم ټرېډونه چې مخکې ما اخیستي وو د هغو ایکسپلینیشن او تاییدي مو هم هغه کوم وضاحت چې دغه هم تاسو سره نشر کړل چې موږ دا ټرېډ په کوم دلیل باندې اخیستی ده. ښه دلته زه 15 ثانیې کې ټرېډونه اخلم. 15 ثانیې ټرېډ هغه کومه ویډیو چې هغه هم تاسو سره نشر کړې ده په یوټیوب کې کتلی شئ څنګه کولی شئ 15 ثانیې کې تاییدي سره ټرېډ واخلو. دلته موږ په بولیش مومنټم کې یو او اپ طرف ته ټرېډونه اخلو. دلته به کوشش کوو چې اپ طرف ته ټرېډ واخلو، مارکیټ کوشش کوي چې پورته لاړ شي، ځکه موږ په بولیش مومنټم کې یو، نو مارکیټ به که لږ ښکته راځي ډېر پورته ځي، نو موږ کوشش کوو چې اپ طرف ته ټرېډ واخلو. ښه زموږ بیلانس $15 ده، زه 2 نور ټرېډه هم اخلم چې دا پوره شي $100، بیا به موږ ویډرا کوو هم. 15 ثانیې ټرېډونه زه لږ زر اخلم، ځکه وخت ډېر ووت په دې ویډیو، تقریبا 60 دقیقې شو دا ویډیو، او ټرېډونه به زه اخلم چې دغه لوز ریکاوري شي. که چېرته دا سور کلوز شو موږ اپ طرف ته ټرېډ اخلو. ښه دا
ټریډ انټرنیټ ما مشکل لري انټري لږ پورته راغله صبر دا باید $15 ته شیفت کو $15 ته به شیفت کو او 2 ټریډ به موږ اخلو انشاءالله دا به وین کېږي مارکیټ ښکته انټري اخلو بله انټري موږ ته راکوي دلته بله انټري هم موږ ته راکوي ښه $10 زموږ پوره سو موږ لوز ریکاوري پوره کړل $10 به زه ریکاور کوم بخښنې سره ویډرا کوم او له هغه $2 پاته دي دغه چې به زه کمپاونډینګ ټریډ کوم کمپاونډ البته هغه $2 به زه ګرو کوم یا به تر $10 سو $10 سره څومره سو په بله ویډیو کې به هغه تاسو سره نشر کوم